چې زموږ اسلام آباد کې هره شپه باران دی، هره شپه. هی هی بختور یې. او پېښور کې چې موږ دی نو تا ته خو پته بیبو زما هغه دوست چې دی هغه په پېښور کې هغه سره مې پرون خبرې کولې نو هغه پرون نه په پېښور کې بل ورځ باران شو هلته غوندې طوفان راغلی و نو هغې سره 24 غنټې بجلي نه وه. بالکل پېښور کې و. نو وزیرستان دومره یخ علاقه ده نو دومره ګرمي وه چې هلته یې پنکې چلوله، پنکې ته ګذاره نه شوه. زمونږ په کلي کې ما په اس اس په فیسبوک باندې یو ویډیو کته یو یوټیوبر هغه د وزیرستان یو ویډیو کوله، هغه یو غر دی وایي چې هغه شین غوندې باغ دی. دا کوم ځای دی؟ دومره ښایسته ځای دی. دا دلته رزماک او شوال دغه طرف ته دا ټول ډېر یخ علاقه ده. د رزماک سره د کیډټ کالج ته لکه تا به وایې که چېرته یورپ دی که نه دومره ښایسته به په فیسبوک کته مې دا وزیرستان کې دا کوم ځای کوم دین رالو مې دا وزیرستان څومره ښایسته دی ماشاءالله. نه دا چې کله ته دا یوټیوب ته کبیر خان افریدي یوټیوب ته لوډ شي نو یوټیوب کې وزیرستان د رزماک شول چې ووینې دا په رزماک په شول د هر مازدیګر باران دی ماشاءالله. اوچت دی که نه په تا باندې دی که نه اوچاته ده به داسې ووایي ټول تک شین دی دا نختر دی داسې به ووایي. اوس په د اختر کې د وګوره داسې خلک تللی دی د هلته د خلک خالي د سیل دپاره ځي خو افسوس دا دی چې بس صرف چې لږ امن وای. افسوس دا دی انشاءالله یو ورځ به داسې راشي چې په الله تعالی په دې باندې رحم وکړي. پریشانه کېږه مه نه امیده کېږئ. کنې ستاسو به خپل په رزما کې ګرځېدی ستاسو بغیر نه وه. زه زمونږ چې کوم د آوټ اف کنټري خلک دي دا مطلب د دې تپوس کې پاکستان زه ورته یم پاکستان بې انتهایي ښایسته ملک دی. واحد پاکستان داسې ملک دی کې شپږ موسمه دي خو به زموږ پاکستان کې چې کوم زموږ د پاکستان خلک دي دا ټیک نه دي. یعنې ملک خو زموږ ډېر ښکلی ملک دی. بس خو ملک ډېر څه ورکړي دي خو موږ څه نه دي ورکړي. نه موږ ته ټول عمر خوړلې ده خلکو پکې غلاګانې کړي دي. جامې مامې دې کړي دي که بچو ته دې کړي دي ته خو اوس الحمدلله نه یا اوس جامې کې نوې جامې هغه غندې په اختر کې ساکي بالکل ساکي اوس یې په اختر کې ته نوې جامې کې کېنه سړی سي اوس خو نیا کېږي اوس خو نیا یې سي نو دې کړه الله خو مې بچي واړه وایي څه کېده زما په دې وړو بچو لس ښځې کې قسم دی نو ته به وایې دا خو موږ مسافرۍ مزدورۍ خراب کړي چې د ستا هغه ډرامه ووینه د جانان سره یوه ډرامه وه نام یې نه راځي یوه جینۍ ورکه وي بیا دغه شکل کې بله راشي ته یې ورسره پکې هغه زه نه یم هغه زما سره وه زموږ ډېره ښه اکټره وه ریما هغه وه نو خو لکه ته داسې راته نو هغه ریما نه ده ریما زموږ ډېره بې انتهایي ښه اکټره ده او زموږ سینیر اکټر ده هغه ریما ده. جانان سره زیات تر کار ریما کړی دی چې غیبه شي او بیا د هغې په رنګ بله جینۍ راشي نو هغه ریما ده. نه ستاسو ډرامې خو هغه ښکلې وې ډرامې مونږ څه کړی ریما خو ډېر ښه کار کړی ډېرې ښه ډرامې کړي. جانان سره ټولو کې زیات ډرامې چې دي نو ریما کړي دي. مونږ سره روپۍ نه وې مونږ دا زاړې چپلې پټې کړې ټیمګي نو دا خرڅ کړه جنیټر ته پټراول وکړه ټي وي پې لګولی و ډرامې ته دومره خوند باید یا سم د چپلو پټې کړې. اوس هغه ډرامې کم دي. اوس ګورې نه جانان لاړو امریکې ته لاړو هغه امریکا کې غریب خپل ځان سیټل کو خپل ژوند یې تېر کو نو چې زموږ څومره سینیر آرټسټان دي نو ټول یو ځای کې دی بل ځای کې دی. اوس هغه ډرامې کم دي اوس هغه مینه کم ده د خلکو نه اوس لږه ته لایب راځې ته د خلکو سره ګپونه لګوې هسې ټیم پاس کې صحیح ده. نو د څو ورځې جهانګیر لایب راځي ګیمینه کو جهانګیر خو دبدبه وه ولې چې زمونږ په پښتو چې دا هر څنګه وي خو د پښتو اکټر خو و. یو خبره تو کوم جهانګیر بې انتهایي ښه اکټر دی بې انتهایي. زه تا ته خبرو کوم ټیک شو ډېر آرټسټان به راشي ډېر اکټران به جهانګیر سره ټولو کې زیات کار ما کړی دی په فلمونو کې ډرامو کې بې انتهایي ښه انسان دی. هغه ورځ پسې خلک لګیا ما د هغې یو ټیک ټاک وکتو که نه خلکو وایي چې تاسو جهانګیر سپورټ کوئ او جهانګیر داسې کوي جهانګیر ډانسونه کوي جهانګیر جینکۍ ګډېږي او یا دا دي واغه دي که نه که هغه سره جینکۍ ګډېږي که هغه سره کې هغه یو آرټسټ دی ټیشوا هغه یو چې کله یو کپنې کې یو کس کار کوي مثال دا زه یو ډرایور یاد کړم چې کله یو ته یو مزدور په ډرایورۍ باندې وساتې که نه نو مالک چې هغه ته څه وایي هغه ډرایور به هغه رنګې ګاډي چلوي. د ډرایور خو د ځان نه ګاډي نشي چلولی که نه نشي چلولی. نو داسې موږ آرټسټان هم یو
چې کله موږ یو ډرامه ساين کو کنه او موږ هغه نه خپل پیمنٹ والو نو چې ډایرکټر موږ ته کم رنګ اکټینګ خي یا ډایرکټر چې موږ سره کم رنګ موږ نه کار اخلي موږ به هغه رنګ کار هغه سره کوو موږ به هغه رنګ ډرامه جوړو موږ به هغه رنګ اکټینګ کوو موږ به هغه رنګ پرفارمنس کوو یو منټ ما ایډیټر کې یو منټ ما ایډیټر کې بیا مو بس زه درته چې یو منټ ما ایډیټر کا نو आवाज में दर्जी हाँ वाह वाह तो यू मिनट में मैं एडिटर जोड़ का एडिटर पेजाने जदलता से कसान दी जागा जावत तो तातो रही क्यों जैसे नस ना ना लग गया है कहिए वो चेक कहिए हाँ गावश नो माल का दानी अरबाज दा एक्टर कोला एक्टर دغه ما د ارباز ډرامې نه خوښې دي او نه خوښاوه دا خلکو اسی فزول خبرې دي بس داخله چې کله وزګار شي کنه نو بیا تاسو سګنخ کوي بیا تاسو آرټستانو پسې خبرې کوي جهانگیر یو اکټر دی د بیسټ اکټر دی ټیک شو کنه هغه غریب کار کړی دی هغه 40 سال اکټینګ کړی دی هغه جهانگیر بار بار یو انټرویو کې مې جهانگیر چې مال اس کار نه راځي بغیر د اکټینګ ا مزدوري نشي کولای هغه یو ځکه نوکری نشي کولای چې هغه ورزي نه هغه د کله ته ډیر اوري کې تبه مزدوري نشي کړای هغه اکټر دی هغه په ټول عمر اکټینګ کوي هغه د علاوه غریب اسم نشي کولای نشي کولای نه بزنس ورزي او نه نور څه ورزي او بس دا باکو نشي کولای نشي دا کار یې دا غاده د خلکو د پښتو چې دی کنه تاسو په دې باندې مګورئ چې زمو پښتو ما تاسو په پښتو معاشره کې نور څه نه کیږي تاسو بیا دام بند کوي کنه بالکل بیا دا نور څه باندې ته ماته یو کاس ویل ماشاءالله مثال دلته یو کاس چې ته د جنکای سره خبره کې ما چې جنکای سره خبره کې ما خو څه غلط خبره نه دی کړې چې کله غلط کار کې ما چې امارات ډاک تای ورنه مو چې په دنیا کې د غلط کار کې امارات ځای چې په اول نمبر دی ما چې څوک به مې مانې کو ما چې زه دلته نه کنو زه به په ټیک ټاک څه وکړه غلط کار چې په شیشه حالت نه استوي مثال نو په اسلام آباد کې نسته د په دوبۍ کې نو ټول خلکو ګوري دا خو غلطه خبره نه دو نو اسه په خلک پرې ښه نور د اختر به سبا تاسو غا کوي ګوره چې زه تاسو خبرو کوم سوشل میډیا دا کنه څو غلط کار کوي یا څه کوي نو دې باندې سپټیږي نه دې باندې ښکار شي تاسو په خپل په ټیک ټاک باندې وکړه د خلکو اصلیتونه د خلکو ام د خپل دوستان په کيم او د خپل دوستان په بیا سبا ښکارا کوي نو په دې کې سپټیږي نه دې ښکارا کیږي نه مثال نن سبا دا ته ورسه ما په دا پر چې ته په ما باور ساده وکړه سیده تا ما سره پرسنل خبره شریک کړي نو سبا تاسو کال تا نه راوخه جاوله ولې چې ستا موډ نه وي کال باټم دې ټیک ټاک ما یو شی نوٹ کو دې کې چې تاسو کال کوم ما ول فالو کا خزه کده تا فالو کم یا د فالو نه کم نو څه بوشي تی شو کنه لکه زه که سو فالو کم یا موږ سو فالو نه کو کنه نو څه وشي زموږ لایف راشو موږ تاسو سره خبرو کو بس دا ډیره ده که تاسو موږ مثال فالو کم دومره ټایم چا سره چې موږ ټول سره خبرې کوو تاسو په خپل ژوندۍ کې بیزی یې تاسو په اماراتو کې هر ځای کې خپل کارونه کوي خپل روزګار کوي خپل بزنس کوي تاسو هم دې ته خو فارغ نه یې ناس کا چې موږ خو سره خبرې کوو نه چرته مړه خاصه ټیم پاس کوي کني نور دومره زړینه تنگ شوی دي د مزدورای نه نور اسی وچ دغه پوزه پر راغلی او کیږي نه چې بل طریقه نشته اس الله تعالی دې ټول مسافرو چې دې کنه خوده دې مل شي امين امين ثم مسافری ډیر ګران کار دی والله تعالی دې پټول باندې خپل سبب وکي دا ویلی شو عید مبارک ثانک یو بالکل زه اس خپل ځړګي خپل ډیر خیال ساته زه بل کارونه لګنور کارونه ما ته دومره خوب ورغلای دی ما چرته بل 24 غنټه کې ما خوب نه دای کړای اوس چې زه څنګه ورغله په مخ خرڅه باندې خوب او دا لایف لګ بند کو لګ آرام وکړه چې تا چې کله سحر کې را پاسه مکنه چې کله لایف وګورم نو ستا لایف اته نه هغه وګورې ته په لایف راغلی ټول فلفینې ځان سره کینولې نه په خدای دې ښه زما چې چیرته نه هغه ستا په خبره پوي نه ته په خبره پويږي بس ته مته لګي خاندي او امدا ته خاندي مړه زړه په خوشاله و ودشه آرام وکړه اوکې دا الله په امان زیاده په ایڈوانس کې اختر مبارک او دغه ډیره دی او دغه کور دی الله تعالی ته څنګه ملمنونه ډک